بله مسله دی ورور دا تپوس کړی دی چې یو کس دا خبره ذکر کړې ده چې کم پلار د بچي عقیقه ونه کي، کم پلار د بچي عقیقه ونه کي، نو دا بچی چې کم نیک اعمال کوي د دې ثواب به پلار ته نه میلاویږي. چې دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، ګوره راجح مسله دا ده والله اعلم، اگر که بعض علماو ته واجب وي، عقیقه سنت مؤکده ده، پرېښودی نه دي پکار چې وسي، او چې وسي نه وي په هغه هېڅ هم نشتي. امام ابو داود حدیث راوړی دی، ګوره رسول الله وسلم من ولد له، د چا چې بچی پیدا شو، فاحب ان ينسك، او د ده خوښوي چې عقیقه وکړي. خیال هم دی دې ټکي ته، د ده صحیح، د ده خوښوي، نو وی ودي کي عن الغلام شاتان وعن الجاریه شات، د هلک د طرف نه دوه ګډان دي، د جنۍ طرف نه یو ګډ دی. نو پکار دا ده چې عقیقه دا پرې نه ښودی شي، دا به نه پرېږدي. او که چېرته څوک یو وخت کې غریب و که نه و نه یې کړي، که څوک یو وخت کې غریب و نه یې کړي او بیا وله الله وس او طاقت ورکړو، نو الحمدلله دا وروسته هم کېږي، دا وروسته هم کېږي. خو که څوک یې پرېږدي نو دا مسله نشته په شریعت کې، دا بې دلیله ده چې که چېرته دا بچی نیک کارونه کوي نو مور پلار ته اجر هغه نه میلاویږي، دا خبره بې دلیله ده.